بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم وبركات جنوم ذلة تعالى يبخونك ومهربان دين. ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنه أميون بعض الذين أميان دي ذي أحد كتابنا يهود نصارانا أميان دي من بتعليم دي لا يعلمون الكتاب نبوي في كتاب ماني كتاب مراد توراة شريف وتوراة شريف من نبوي إلا مانيا مگر تشف دروغ من نبوي وإنهم إلا يظنون نردي مگر گمان كونجي كل گمان تسروان دي. فويل للذين پس هلاکت در آکسان دپارا يكتبون الكتاب تلك كتابه. فويل للذين پس هلاکت در آکسان دپارا يكتبون الكتاب تلك كتاب محرف يعني كتاب کی پاکی تحریف شده اغلی کی بأيديهم تلاسون خلوه ثم يقولون بوايدي هذا من عند الله. إذا كتابه طرف الله پاک نده او سر پر دا کتاب لکی بزانه جوڑ سر کتابو لیشترو بیهی دیر پاچ واخلی پدی مانی ثمنن قلیلا دا دنیا لگا دا دنیا چی لگا الاخرت مقابلت چی لگا. فویل لهم پس حلاکت تیر دی بپارا مما کتبت ایدیهم داغنا چی لکی لاسونا دی داغنا چی لکی لاسونا دی. وویل لهم مما يكسبون او حلاکت تیر دی بپارا داغنا چی دی کم کار کئی. وقالوا اوائدی وائد یهودیان لن تمسن النارو فکر باب انرسی دی منکا اور دا جہنم إلا أياما معدودة مگر رسول رضی دشمار مگر رضی دشمار شوی لگا وندو رضی. قلوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم آیتاسو اغسل دا نولی دا عند اللہ عهدا دا اللہ پاک سر وعدا دا اللہ پاک نس وعدا رضی خبر غنی فلن يخلق الله عهده نهیچی خلاف نکی اللہ پاک وواديخ بلنا أم تقولون أم بمعنى بل أم تقولون بل جوائتا سؤال الله قال تلابان دي ما لا تعلمون أغسجتا ستنبوي غي زانا خبر الله فقسكو بلا ولنا من كسب سيئة ولنا بلك داخلي بجهنم تا بلك ولنا بلك داخلي بجهنم تمنها سوكو كسب سيئة شويك الشركو وحاتت به خطيئته اور چپیر شجن خپل شرکو اپدی کی مرس شرک پاکی دمن العیاذ بالله مرس. اولئک ذا کسان اصحاب النار خاندان دور دی جہنمیان هم فيها خالدون یہ بور کے ہمیشہ اسی دن کی اللہ تعالی کی مقصد. والذین آمنوا اها کسان ایمان راوڑے وعمل الصالحات او نیک عمل کئی اولئک دا کسان اصحاب الجنہ خواندان جنت دی هم فیها خالدون دیو پر جنت کے ہمیشہ سیدن کی لازم نسی. وإذا ویاد کے ہا وقت اخذنا نساق بنی اسرائیل دواغست منخوخ لوزو بنی اسرائیلنا لا تعبدون الا اللہ کی عبادت دنکوی مگر دیو اللہ پاک بکوئی. وبالوالدين احسانا الامور پلار سربا نیکی کوئی. وذل قربا دخل خپلوان سرا والیتام یتیمانان سرا والمساکین المسکینان سرا. وقول للناس حسنا وای خلق تخی خبرین د شریعت مطابق خبری. واقیموا الصلاة پابندی کوي د منځو واتوا الزکاة ورکوي زکات. ثم تولیتم بیا وګرځئ تاسو إلا قليلا منكم مگر لږ تاسو نه پاتې شو. وانتم معرضون او یې تاسو مخاړو همیشه لپاره مخاړوونکي. وإذا یاد کې هغه وخت اخذنا میثاقکم واغسته موږ مضبوطه وعده ستاسو نه بني اسرائیل ته لا تسفكون دماءکم نبه تویوي وینې د یو بل ظلم سره. ولا تخرجون انفسكم انو باسي خپل هم جنس
نبو باسي خپل هم جنس من دياركم دخلوا كورونا ظلم ثم أقررتم بتاسي إقراركم وأنتم تشهدون أتاسي في جوائي كوي إذا خبر ما جوائي كوي ثم أنتم بتاسو هؤلاء آكساني تقتلون أنفسكم في وجني يوبل لرام وجني أخفل مديري حمزة ظلم ماني وتخرجون فريقا منكم أو أباسي شرعي ودرج استاسو الجنس نرعا من ديارهم دكورون غاغوين الزهر سرا وسلم سرا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم يعني غلبك ويقروب المني فقنا غلبك ويقروب المني فقنا والعدوان فظلم سرا وهو شان داره محرم حرام دي عليكم فتاسمائي إخراجهم يستلدوا دكورونا أفتؤمنون ببعض الكتاب أيمان روڑی تاسو په بعض حکمونو تورات شریف وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعض حکمونو تورات شریف نه فما جزاء فسد سزا یا نه سزا من د هغه چا لپاره يفعل ذلك چې کوي دا کار منکم استاسنا الا خزي في الحياة الدنيا مگر سعید رضی لپاره د ژوند د دنیا کې شرمندگی ويوم القيامة فرز قيامت يردون وبغرزول شي الى شد العذاب لسخت عذاب تا رکلن تسلی وما الله بغافل ان الله تعالی خبره عما تعملون دامنون جتاسي کوي اولئك الذين ذها كساندي اشتروا الحياة الدنيا وغسل جند الدنيا ورکړه جند دنیا بالاخره په آخرت باندې ولا يخففوا فسبق بنکړي شي عنهم العذاب بدين عذاب ولا هم ينصرون انا مجوسر امداد وکړي شي ولقد اتينا موسى الكتاب الله تعالی فرمایي بشک ورکړو موږ موسی عليه السلام ته کتاب تورات شریف وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسیرا لګلی موږ یو بل پسیرا لګلی موږ رسول موسی عليه السلام نه ډېر رسولان عليهم الصلاة والسلام واتينا عيسى ابن مريم البينات ورکړو موږ عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام کا البينات واضح دلائل واضح معجزې وأيدناه بروح القدس اما ذکرو موږ په روح پاک سره حضرت جبريل عليه الصلاة والسلام سره اپا كلما جاءكم هر کله چې راغی تاسو ته رسول یو رسول عليه الصلاة والسلام بما په هغه مسله توحید لا تهوى انفسكم بنو خو حول نفسن تاسو استكبرتم تاسو ځان لیو غواړه ففريقا كذبتم ولله بتاسو دروژنه کړو فريقا تقتلون ابرګه بتاسو وجلا انبیاء علیهم الصلاة والسلام وقالوا وايد قلوبنا غلف زرنا زمنګه غلف وفردو کې دي موږ صاحب خبره نه کوي مشرکانو باندې رسول الله سلام ته باقي مشرکان یسو حامیم سجده کې فسراشي انزل نمبر آیات حامیم سجده ته انزل نمبر زرنا زمنګه په فردو کې موږ صاحب خبره نه کوي یا زرنا زمنګه غلف لوح دی لندي زرنا زمنګه لوح دی لندي موږ په خپل عالمانیو سایلم ترجمه ضرورت نشته دی د مومن کو دا خبر راشي ان شاء الله تعالی مومن آیت نمبر 83 مومن 83 بل لا نهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړه الله تعالی په دې باندې په سبب د کفر وقليلا ما يؤمنون پس لږ ایمان راوړي دي ولما جاءهم اگر چراغ دیتا کتاب عزتمن کتاب قرآن پاک من عند الله طرف الله پاکنا مصدق تصدیق کو ان کے وہ لما معهم کتابوں کی سره ہو تورات زبور انجیل وغیرہ وكان هذا يهوديان من قبل مسجد راتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون خبر به ورکولو وراتلو نبی رسول الله والسلام
کسانو ته کفرو د کفر کړو سوچ کوي معنی یستفتحون ان خبر به ورکول علی الذین کسانو ته کفرو د کفر کړو پر اتلو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا یستفتحون غړي معنی یو معنا ما وکړه خبر به ورکول کافرانو ته پر اتلو د اخري پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه معنی تفسیر ابن کثیر لیکلی دی ها نور مفسرین فلما جاءوا ارغچرا دې کما هغه پیغمبر عرفو دې پیجند نبی کریم صلی الله علیه وسلم کفرو به من کفر کو پاغمانه انکار یو کړه او دې وختو خبر به ورکو اخر دې انکار دا يهودي کول راغله فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت الله تعالی دې په ذات کافرانو باندې دې سما ډیر بد دی هغه شی اشتروا به انفسهم غرقوا دي خپل ځانونو لپاره ان یکفروا دې کفر کوي ایمان سره الله او کتاب چې الله پاک را لګیږي د قرآن پاک بغیان وجد کینینا ان ينزل الله ترالیږي الله تعالی من فضل ذ فضل خپلنا على من يشاء چاته چې خوښي من عباده ببندگان خپلنا فباون دي اختشوا وغضب على غضب وغضب من يدپاسه بل غضبنا یو غضب څه شو د سی عبادتو او بل غضب هغه انکار کړو د محمد صلی الله علیه وسلم نافتشو یو غضب من يدپاسه بل غضب وللکافرین اظفار د کافرانو عذاب مهین عذاب خورون کې دی عذاب ذلیل کوون کې وإذا قيل لهم اکل چویل شي دیتا آمین ایمان نوړی بما انزل الله فکتاب چې نازل کړی دی الله پاک قرآن پاک باندې ایمان نوړی قالوا وای د يهوديان نؤمنو چې موږ ایمان نوړو بما انزل علينا فها کتابونو چې موږ ته نازل شوي مخفل کتابونو باندې فیکفرون او انکار او کفر کوي بما وراءه با کتابونو سوا د خپل کتابونو نه دي وهو الحق او حال دا قرآن کریم حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما معهم دا کتابونه دې سره دي قلوا ای حبیب صلی الله علیه وسلم فلما تقتلون نقول وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله پاک علیهم الصلاة والسلام من قبله مخکې دینا ان کنتم مؤمنین چې تاسو یې مؤمنان ولقد جاءكم موسى بشك راغلی تاسو موسی علیه السلام بالبينات بواضح الدلائل ومعجزات ثم اتخذتم العجل بتاسو نیولې صاحب خدای توبانی من بعد رسل موسی علیه السلام وفي تورتا وانتم ظالمون ويتاسو ظالمان مشرکان وذویات هوا اخذنا ميثاقكم فغستی ومونږ تاسو نو وعده مضبوط تاسو ورفعنا فوقكم الطور او شت کړو مونږ د پاسه تاسو نه غر د تورو امونږ ته چې خو عمل وکړي ما تیناکم پاکستان چې مونږ تاسو درکړې دي د قوتین په مضبوطیا سره قوت سره واسمعوا واورد الله په حکمونه قالوا الذي وسمعنا واورد المونږه وعصينا او نافرمانی وکومږه وارد المونږه خو د حال نه لاسه باندې وګړه دغه د حال نه کله ورېدلی دي وشربوا او سکلشیو وشربوا په قلوبهم الاجلاف اخکلشیو د پزرونو دي کی محبت دستی اخکلشیو پزرونو دي کی محبت دستی لیکو پریم پساو د کفر دي قلوا ای حبیب صلی الله علیه وسلم بے سمع دیر بد آغا شیام رکم دی ایمانکم کامر کی تاسو پاگی منی ایمان نستاسو ہو ایمان خو انسان تا بخکار منی امر کرد اصلا دا جیبا ایمان دی تاسو با کفر منی با گناہ بانی شرک منی امر کرد ان کنتو مومنین کتیئی تاسو ایماندار
قلوا يا حبيب صلى الله عليه وسلم إن كانت لكم الدار الآخرة بشريو ساس القرقور السنة الآخرة إن جنته عند الله فنزل لك لا خالصة إتيوازي من دون الناس سواد نور خلقنا وتمنوا الموت هو علي مرغو ودروجنوا باندي إن كنتم صادقين في شركات الاشتريه ولن يتمنوه هشير بوندي جون ديونو علي مرغو أبدا هميشا لما قدمت أيديهم فسوف غمنوا في مخي لجلجي لا سندجي فسوف غبضا مرنوا في مخي لجلجي لا سندجي والله عليم بالظالمين الله پاک هو دې په ظالمانو باندې ولتجدنهم خامخ پیدا بکې د يهوديان احرس الناس ډېر حرصناک د خلقنا على حياة الجند الدنيا ومن الذين اشركوا او دا کسان چې شرک کړي دي هغه دنیا باندې ډېر مهنګ دي هندوان او سیکان يود احدهم غالي هر یو د دینه مجوسیان لا يعمر كاش في عمر ملاوسي كاش في عمر ورقلسي ألف سنة زركالا وما هو أن لغصره بمزهزه لا سيدنتي من العذاب دا عذابنا أن يعمر فدا عمر تورقلسي يوما هو أن لغمر بمزهزه خلاصونتي من العذاب دا عذابنا أن يعمر عمر ورطول كيشي والله بصير بما يعملون على طلب أوري على طلبيني بما يعملون عملنا جديد كم كيها قلوا يا حبيب صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل سوق الدشمني كي جبريل عليه الصلاة والسلام سرى نظر خبر فتدا فلا انصاف له تفسير روح الماني کوي ولا انصاف له جس لکه انصاف نشته یا په هو کافر دې کافر دی او الله تعالی ول سخت عذاب ور کوي ځکه چې فإنه نزله ځکه دا حضرت جبرئیل علیه السلام نازل کړی دا قران کریم علی قلبک دا په ځل باندې اے حبیب صلی الله علیه وسلم باذن الله په حکم د الله پاک مصدقا تصدیق کون کې دي لما بین یدیه دا کتابونو چې مخکې قران کریم لري وهدن او هدایت دی او بشرا او زیر للمؤمنین لپاره د مؤمنانو من کان عدو لله څوک دشمنی کوي د الله تعالی سره او ملائکته د ملائکه د الله تعالی سره او رسوله د پیغمبرانو د الله پاک سره علیهم الصلاة والسلام وجبريل على جبريل عليه الصلاة والسلام سره وميكال على ميكائيل عليه الصلاة والسلام سره دې خبرم پټه ده دا سره کافر دی سزا به ملایي فإن الله بشک الله پاک عدو للكافرين دشمن د داسې کافرانو دی ولقد انزلنا اليك آيات بينات بشک را لګري متاته حبيبا صلى الله عليه وسلم آیاتنا واضح وما يكفر بها او انکار نه کوي د آیاتونو نه الا الفاسقون مگر نافرمان خلق او كلما عاهدوا عهدا او هر کله چې لوز کې دي لوز وعده کې دي وعده نبذه وما تكدا وعده فريق منهم وغرزي دغه وعده ولر الذين بل اكثرهم لا يؤمنون بلکې زیات دي نه ایمان دراوړي ولما جاءهم ارجل چراغ دیتا رسول عزتمند رسول صلى الله عليه وسلم من عند الله طرف الله پاکنا مصدقا تصدیق کون کے لما معهم دا کتابون جدی سره دي نبذا نو غرزو فريق من الذين ودروا كسان اوت الكتاب كتاب الكلشي او سی غرزو کتاب الله کتاب الله پاک غرزو ورا ظهور رسل شاگان خلونا كأنهم لا يعلمون گویا کی دینو پی واتبو تذریو کړی مدها خبرو قتل شیاطین چې لسل به شیطانانو
على ملك سليمان فزمانه باشهید سليمان عليه السلام کی زمانه حکومت سليمان عليه السلام وما كفر سليمان كفرنا كده سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان كفر كلهم يعلمون الناس السحر يخودون خلق جادو وما أنزل على الملكين وما أنزل كده ما ترى غير ده بمعنى الذين رضا لك علامة قرطبي رحمة الله عليه ذكر كله أو ده عتب دي بمخي واتبعوا ما تتلو الشياطين من عتب معنى ده سكي وما أنزل جروان في جاء صفسه أنزل على الملكين نازل شيء بدو ملائكه عليهم الصلاة والسلام جروان في صفسه نازل برشيو بدو ملائكه عليهم الصلاة والسلام ببابل خارتي هاروت وماروت بينهم هاروت وبنهم ماروت وما يعلمان من أحد خذنا كولا وما يعلمان دوماني يودا تعليم نور كودي دوم ملائكو من أحد هيك شاكر شاكر يوم يعلمان هذا إعلام إن خبردارين نور كو دوم ملائكو من أحد هيك شاكر هذا معنى تفسير مرتبط كشته يعلمان معنى إعلام سر دولة معنى سيدي وما يعلمان من أحد أو دي بخبر نور کو هیچ چاہتا بجادو بانی حتى تدبوری يقولا قبول دي دون ملائكة عليهم الصلاة والسلام إنما نحن فتنة ببشك مغد امتحان دپار راغلیون فلا تکفر پس مکافر کیگی پس دکولو جادو اپا عمل کولو سر پا جادو باندے يتعلمون نزدكو بدي خلق منهما يدون ملائكنا ما هغ جادو يفرقون به جدائی برمست پاغی سرا بین المرء وزوجه ومن دو سریو دو خز خاون کی وما هم بضارين به انو دي ضرر ورکون کی در جادو سرا من احد هیچ چاکا الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سرا ان جادو کی الله تعالی اثر چ امتحان دیتا تو چی جادو لگی اغن ایمان ختم تو گرگلے ہمارا جادو کا پلانکی منی لارنا زنانا اغن ایمان ختم جادو کو پر گئے دون ایمان ختم لکن کی ایسے کہ انہوں نے مالا ویدی ویتعلمونا ازدکو بدی خلق ما حق جادو یزرهم ضرر بورکو دیتا ولن پاوهما او پایدو نور کی دیتا ولقد علموا يكن دیتا خپتوا لمن اشتراو چاچ واغست جادو مالو نوی در پر پلاخرت پاخرت کی من خلاق سبرخد صوابو ولبی سڑے بد ما حغسے سرو بی انفسهم خرس کلو پاگی من زانون اخفل غورکو دی دخفل زانون دو پارا غورکو دی بد حغسے دی غورکو پاگی من نفسون اخفل لو کانی یعلمون کاش کی دی پوی دلے ولو انهم امنوا في الايمان نوره واتقوا اذا ساتل وی د جادونا کله تعالی توحید من ایمان نوره اذن جادونا ساتل وی له مصوبتن خامخا ثوابونه وو من عند الله طرف الله پاک نا خیر غرا لو كان يعلمون کاش کی دی کو یدله یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا تقولوا راعنا مو لفظ راعنا کی صحیح معنی وا هو يهودين منافقان ناقص صحیح معنی په کدا و چې زمونږ انتظار راينا زمونږ لحاظ ته الله حبيب نبی رسول الله صحابه کرام ته حدیث بیانول نو کله چې جواز راينا الله حبيب لحاظ ته زمونږ دا خبره بیاو کا زمونږ ته یاد دي کله يهوديان دا خبره ووري راينا لفظ ووري راينا دا کې په جبه کې راځي نبی ته غلط معنی واغست راينا ای زمونږ کوونکیا او ای زمونږ بیوقوفه نو تعالی دا لفظ منی کو
لا تقولوا رأينا مويتا سلفظ رأينا ذكر إبراهيم جبكي حقيق إبراهيم جبكي رأينا غلط معنی تكي ولا ثلاثة لفظ منه إذا سيما معنى نحن لا لفظ مكمل بنا وقولوا انظرنا أويتاسو يعني بدل لفظ انظرنا دوغر منكا واسمعوا أواري ولا تلا حكمنا وللكافرين عذاب أليم الكافرين پر عذاب درناک دي الله تعالى تمتاسو ما يود الذين نغواري ها كسان كفروا بكفر كړي من أهل الكتاب ده أهل كتابنا وللمشركين ومشركاننا أي نزل عليكم تنازل لشبتاس من خير من ربكم تلقى رب ساسنا والله يختص برحمته من يشاء او الله تعالى خاص کوي رحمت خپل من يشاء پاغچا پوری چخوشي الله دې والله ذو الفضل العظيم الله په خوند فضل لري ما ننسخ من آياته او بدل کوي آیاتو او ننسها هر کوستانا یا ما ننسخ من آیات يعني بدل کوي آیاتو او ننسها بدل نکو ناتي بخير منها مغرات لكو بغورة من داغينا او مثل يتشان داغينا نتصواب فيه علم تعلم يتفق نشتا ان الله بشكل الله فاق على كل شيء قدير فارشي منو قدرت لرم كده علم تعلم آيات كنبوية محاطبة ان الله بشكل الله فاق له ملك السماوات والأرض خاص الله لرب كيد اسمه انه دزمكنا وما لكم نشتا سفارا من دون الله سوى الله فاقنا من ولي ولا نصير متقدوسا من ذات كونتي أم تريدون أن أن تسألوا رسولكم بتبصنوا قد رسول خلنا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل إذا سؤال شهد موسى عليه السلام من قبل مخين إتراز بطارة كمونت لتلاه خاره خيره وما يتبدل الكفر كي بدل كواغس الكفر بالإيمان في إيمان مني وقد ضل سواء السبيل بشكل دلاري ستسني لارنا ود كثير من أهل الكتاب غالي لذ أهل كتابنا لو يردونكم فاشتا سوالي من بعد إيمانكم رسل إيمان ساسنا كفار كفر كام حسدا دول حسدنا من عند أنفسهم اقتربت النصير من بعد فصدقين ما تبين يحقق كارش لهم الحق جيت حقهم فابوا مخولا ودين فابوا ما فيوك جيتا وصفه فابوا ما فيوك جيتا وصفه أمخته عليه حتى ترجيبوري ياتي الله بأمره تلاتلوك الله تلاك حكم فالبائي جهاد يعني حكم راوليه جنگ جهاد سرو إن الله بشكل الله فاق على كل شيء قدير فارشمن قدرت والعظيم واقيموا الصلاة پابندی کوئی دمانزو وآتوا الزكاة ورکوئی زکاة وما تقدموا لأنفسكم آشمخيو لجي زنو دپارا من خير نیک عمل خير سنیکی تجدوه عند الله بے مومی بدل داغی پنزد اللہ تعالی إن الله بشكل الله فاق بما تعملون بصير فامنوا چې کوي تاسو لیدونکي وقالوا وايدي لن يدخل الجنة هجر بداخل نشي جنت إلا من مگر هاوسو كان هودا چې يهودي او نصارى عيسائي تلك أمانيهم دا تش أرزقان دي تش خيالات دي قلوا إيه حبيب صلى الله عليه وسلم هاتوا برهانكم راوڑی دلیل خدا ان کنتم صادقین اسی لیے کا صدیقی بلاولنا من اسلما چاہے تابعی کو بچے وقت الزان للہ اللہ پاک کہاں اللہ توحید وہ محسن و حال دار دے نکی ککارو یا تابدار دو سنت طریقود نبی علیہ السلام ولہو اجر عند ربی در پر ثوابونے پنز ربی دیمانی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبدي مراتون في وقت ولا خوف عليهم نو يرب دون مراتون في وقت ولا هم يحزنون
أنا بدي غمجين في بتيرشي وقتسي. وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى كندي سايان على شيء في الزلمان. وقالت النصارى وإيسايان ليست اليهود اليهوديين على شيء في الزلمان يوبل تديجينون. هم يتلون الكتاب أو حال دجواي كتاب يهود توراة شريف لولي إيسايان إنجيل شريف لولي. كذلك أمدارنا قال الذين ويلوها كسانو لا يعلمون شنكو يدل مثل قول تشاند وينادي به مختونهم دا سيبل تديجينون. فلا يحكم بينهم فسلطلوا في عملي فيسلا ذي في منس يوم القيامة فرز القيامة فيما بها مسلوك كان فيه يختلفون بجد اختلافكم عملي فيسلا والله قيامت كيرو عملي فيسلا الله تعالى ذي في منس کی قيامت كيوكي. ومن أظلمه سوق غير ظالم ومن أظلم سوق غير ظالم ممن ظهر كان من عام مساجد الله ومن كي خلق الجماعتون الله فاتنا أن يذكر فيها فاك اسمه نمد الله تعالى توحيد سرا وسعى في خرابها أو کوشش کی قرآن ولو جماعتون کی. ومن أظلم من نشتلي ظالم لما نبقى نشتلي ظالم ممن ظهر كان من عام مساجد الله ومن كي خلق الجماعتون الله فاتنا أن يذكر فيها فاك اسمه نمد الله تعالى توحيد سرا وسعى في خرابها کوشش کی قرآن ولو جماعتون کی حق پرست بکنی. أولئك دا کسان ما كان لهم من مناسب جديد فارا أن يدخلوا داخل الجماعتون إلا خائفين مگر يركون لهم جديد فارا لهم جديد فارا في الدنيا في خزي من شرم جديدة ولهم جديد فارا في الآخرة عذاب نازل عذاب ليده. ولله المشرق خاص الله نرى نور خاطر طرف دے مشرق دے خاص اللہ تعالیٰ في اختیار کے مشرق دے والمغرب او مغرب دے فإنما تولوا فسم طرف کے مغرب دے تاسو فسم وجه الله نام اغا طرف ترزاز اللہ پاک دا فسم وجه الله اغا طرف مغد اللہ تعالیٰ نے رزاز اللہ پاک. ان اللہ بشک اللہ پاک واسع علیم واسع فراخير وستنجي عليم وقوة پارسمائي واسع فراخير وستنجي فراخ رزقور كونجي عليم قوها. وقالوا ويدا مشركان اتخذ الله ولدن نريد أن تلازان لا يجب الله أولاد يجي وجد أولي كرام تكنجي أولي كرام دا پشان دو أولاد دا الله تعالى. يا ملائكة عليهم الصلاة والسلام دا الله پاک نوني ومنزلي دي نوني او دا أولي كرام ومنزلي دو أولاد. سبحانه پاک دا الله پاک بل له ما في السماوات والأرض بقدر الله تعالى في اختيار كي ما في السماوات غفري فاسمان كي والذي أفرزنه كي كل له قانتون قول الله پاک تعجزكم كي بديع السماوات والأرض لمثل پیدا کون کے داس منو دزمو کو دے بدی من ناشنا پیدا کون کے اللہ پاک ناشنا پیدا کون کے داس منو دزمو کو دے. وإذا قضى أمرا اگر فیصلو کہ اللہ پاک بھی ہوتا انما يقول له بشک اللہ پاک وہی غسیس تكون موجود شاہ ويكون نفس موجود شی. وقال الذين ويها كسانا لا يعلمون شنقي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا کہ اللہ تعالی منہ سے رستا نبوت مانی اللہ پاک راش منہ تے آیا لہو ہی گنا پیغمبر او تاتینا آیا ایران منہ تا معجزی چ منہ غواړو ایران منہ تا معجزات چ منہ غواړو. وذلك امدار قال الذين ولوها كسانو من قبل في مغفر دينه مثل قول انتشان بيناد دي شرق الروم يوشانشي يزرون بدي وبدنيا وبكفر. قد بينا الآيات بشكل واضح بيانه في الآياتنا قل دلائل التوحيد وقوم يوقنون وفارد قوم تغييتين كي إن أرسلناك بالحق بشكل على جرى مغتئ حبيبا بالحق لقد رخار القول ذاقا
بشیرا زیر ورکون کے منن تا ونذیر ير ورکون کے نمنن تا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم تفوز بنشي كدستانا وبارد جهنم يعني كيل يا جهنم تقول لا تفوز بستانا لكي كانوا تبليغ تفوز ولن ترضى عنك اليهود اشربا رازين شتان حبيبا ذا يهوديانو وشال بني شتان ذا يهوديان ولن نصارى او نيسيان حتى ترجفوري تتبع ملتهم بتروان شد بجند دي قصي قلوا يا حبيب صلى الله عليه وسلم إنه هدى الله بشك هداية الله تعالى هو الهدى همدغه هدايت دي چغه دین اسلام دی دا هدايت دي چغه سره هغه دین اسلام دی هدايت د الله تعالی همدغه هدايت دي چغه سره دا چغه دین اسلام یا دین د الله تعالی همدغه دین اسلام دی ولین تباته هو اکثر تابع شي تو خواهشات دي بعد الذي فزع من جاء من العلم قراءة علم القرآن الكريم أجل يهودي سيانة سروان في يهودي سيانة وما لك نبي صلى الله من الله الله پاک طرفنا من ولي ولا نصير نتوقدوسا اندابي الذين هاك سنتينهم الكتابة تركلي من بيت كتابه مراتن يهوديان يتلون حق تلاوته أغلولي دورا شريفه فحق تلاوت کرام یا مراتن صحابه کرام دی مومنان الذين هاك سنتينهم الكتابة ثم ولك كتاب ورقه قرآن کریم يتلونه جليل قرآن کریم حق تلاوته فرشتنی دستو سرعا اني عمل کتے قرآن کریم جلی اور کی خبر من کوئی ان عمل کتے اولئک دا کسانی من نبیه ایمان رولیت جو قرآن کریم مانی ومن يكفر به چاکی انکار کو قرآن کریم نا اولئک هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان دی یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام اذکر یاد کے نعمتنا زم التي ها نعمتنا انعمت علیکم ما کړیو بتاسو باندې وانی فضلتکم ما تاسو غوړه کړی وای علی العالمین ومخلوقات خپل زمانی واتقوا یوما او ویرګ العذاب دغه ورځنا لا تجزي نفس نمش خلاص ولي نفس عن نفس يو نفس مشركهم فايده بنش نشر سولي نفس مشركه عن نفس الشيء بالنفس مشرك تدهي ولا يقبل نبا قبليه من هذا مشركنا عدل سفيسي جرمانا ولا تنقوها شفاعة فايده بنشر سولي تجيب سفارشه ولا هم ينصرون أنا بديت رمضات قوليسي وزيد تلا إبراهيم ربه أخرج امتحانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب دعوه بكلمات فيسوه حكمه فأتمهن نغيف ركلا قال الله بأقو فرمال إني جعلك للناس إماما بشكتا زبرزوم نخلق لپارا پیشوا مصر قالوا فرمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن ذريته او دا اولاد زمانه هم یزین مشران مقرر کا قال الله پاکو فرمائل لا ينال عهد الظالمين نرسیگی وعده نبوت زمان ظالمان خلقتا وعده مشرع دین ظالمان خلقتا وإذا کی هوا جعلنا البيتا وگرزو منگا بیت اللہ شریفو مصابتا للناس زیر ثواب دا پارد خلقو وامنا زید عمل واتخذوا أولي سيد من مقام إبراهيم أغزير إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلى فمانزل قدركة منصرة واحدنا إلى إبراهيم حكم كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام تا وإسماعيل عليه الصلاة والسلام تا أن طهر بيتيا صفات کے دونکور زمان لکتا ایتنے پر تواب کا انکو والعاکفین ادفار اعتکاب کا انکو والرکع السجود فقال ركوع كونكو بسجدو كونكو إذ قال إبراهيم ياتها وحكفر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي إرب زما اجعل هذا بلدا وقرزوا داخار ببيت الله شريفه داخار دمكيه آمنا أمن زيد أمن وارزق أهله أو رزق ورقا أهل لدي توسيدين كديتا
من الثمرات أركس النيون من هاغا شات آمن منهم إيمان أولي دين جل فلا طلابني وللآخر قرب رسل إيماني فقال الله بقفر أفر من كفر شات كفركم ومتعهم لقايدة بوركم دي فقليلا لجوان تكي عجيبا زنا محرومما أغيرهم پراخره جو قرقوما إذن زما دشمنان دي وثم أسره لبراككم إلى عذاب النار عذاب دور کا وبئس المصير علي بزد وطلودي وبئس المصير بڑی بزد وطلودي اللہ تعالیٰ کی تصویر سمان وإذا یاد کہ ہوا یرکعو چوتکان ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادون بیت اللہ شریفو وإسماعيل علیہ السلام وسلام ادون دعا وختلا کہ ربنا اے رب زمانگا تقبل منا قبول کی زمان دا محنت لکه محنت کی منکو اللہ دا زمان قبول انکا انت السمیع العلیم بشک اللہ پاک تخاص اوریدن کے او پوہائے ربنا اے رب زمانگا وجعلنا وگرزو منگا مسلمین لکا دو تابدار ستار پارا ومن ذریتنا دولات زمانگا وگرزو امتا مسلمت اللہ یودر تابدار ستار پارا یودر تابداری کون کی ستار پارا وارنا مناسکنا دو منی علماء کوئی یو منا علامہ قرطبی ہوئی رحمت اللہ علیہ ارنا مناسکنا وہی منکا اغا تلکی دی عبادت زمانگا عبادت تلکی رتو یا مناسکنا وہی منکا حج کہ حج منگا بکمہ تلقا منی تو لازم کن ترسید ارنو زنانو تمرک پریبارا وطب علینا امیر بانیو کی پمنگا بانی انکا انت التواب الرحیم بشک اللہ پتخاص تو قبل ان کے مہربانے